دی لهجه کیسه خوان روکاوی نوای وای سلطان توپان چه راتا یاد شي وای پزړه مې راشي د هجران لري دردونه وای وای چې په سر لای شي بیا به راشي وای د پسرلی موسم کې خوان کړی دي دانونه وای وای ثابته ده چې رانه لاړه وای لا هغه ورځې نه مې ورک شوي خوبونه وای وای دومره په باغ زورور نه چې د ترکی کلی ته بیا درشم یا نه وای وای چې وي غمجن زړګی راغلی وای زه داسې خلکو ته ډېر فکر وړی یم وای زړګیا بیا چغې نورې کړه بیا ورته یاد شول د خواږه جانان وختونه وای وای چې شي سي په ما دې واشي پوتا دی ناشی بیا د ژوند بربادوي نه وای وای ماته لا ټولو خلکو ګران دی ضابط شاخله یار نه دی هېرومه وای تمره بستا لارو تا ګورم وای چې مې د ژوند په دنیا پاتې مینا وای وای زما د خوږ زړګي طبیبه ضابط شاخله یار نه د هېرومه وای وای عادل راځه چې راسره وای هلته مې نه و د زړګي دومره دردونه وای وای جانان ستا بیلتن ته ژاړه للیا راوړه ستا د سپین مخ دیدنونه وای وای هغه پخوا ځواني مې نشته دستا غمورا بندی وکړل ډېر ظلمونه وای وای کتاب ته ناسو پرې زنګېږم وای خلکې مې تایې پړې دوې دوې اړومه وای سندر تکړم موبایل دی باندې کله تا زار غلایم تا نوی
دستړی ستړی غږ مې واورئ پردی وطن د شپې غمجنې تېرومه وای زما زړګی زخمې زخمې ده په ګرنېټې سترګې جانان ویشتلی یمه وای نسومه په ویښه بس د ژمې اوږدې شپې ناراضي خوبونه ژر بهاره شبګیرې وي ناراضي خوبونه نسومه په ویښه بس د ژمې اوږدې شپې ژر بهاره شبګیرې وي ناراضي خوبونه ګرانو خوږو مینهوالو د دې ښایسته مصریو فرمایش کړې ده لکه هر یو عبدالصمد صمیم اشنا وهاب او ګلاب اشنا سلطان طوفان کلام دی عادل رضا ترتیب کوونکی ضابط شاخیل आवाज د فاروقی جنان ریکارډینګ کړی د الخاکسار سټوډیو خوست بازار بهار شبګیرې ناراضي خو